وکړ. دی وایي دا غاندي نه و، دا ګاندی د هند یوه واکمنه تېره سوې طالبانو، ډېره هوښیاره ښځه تېره سوې. نو ده وایي داسې چل وکړ چې د ټولې غربي نړۍ تجارتونه په چا کې بند کړل، په هند کې. چې تجارت یې بند کړ نو د هغې قوت ختم سو. د غربي نړۍ اعلان یې وکړ چې دلته په هر څه شي کې موږ د چا تجارت نه غواړو. د غربي نړۍ مسلمانان نه ول، طالبانو کافر ول، خو د عقل په تقاضا باندې هلته چې انګلیسانو هند مستعمره کړي، دا نه چې مسلمانانو ټول هند کفر اسلام ټول مستعمره و. غاندي په دې فکر وکړ چې د استعمار نه چې موږ خلاصېدی سو. څنګه خلاصېدلی سو؟ چې تجارت یې وربند کړو. کله چې تجارت وربند کړ، د چا تجارت؟ نو طالبانو له استعمار نه هم څوک خلاص ول. دی وایي علامة طنطاوي وایي څومره ښه خبر کوي طالبانو. دی وایي وأنهم قوم لا يعلمون منه إلا قليل ولذلك أراد الغاندي أن يلتمس الخروج عن الخطر بتحريم المنسوجات الأفرنجية وقد نجح نجاحا عظيم. فهل يعلم المسلمون أن خراب دولهم إنما جاء لجهلهم علوم التجارة؟ وإنن بدي بويجي إسلامي كلا شي غاندي دا کارو کامیاب هم شوله. وي إسلامي أمت بويجي کنه بويجي أن خراب دولهم دوی دولو خرابواله انما جاء لجهلهم علوم التجاره. نن اسلامي امت تجارت په علومو نه پوهیږي. وانهم قوم لا يعلمون منها الا قليل. التجاره تسبق الحرب. تجارت چې برابر جنگ مخ ته بیایي. چې پیسې نه لري نو بوشکې نه وروسته ترقي کولی سي. خدای په خاطر طالبانو زه لیونی نه یم. طالبانو تاسې لیوني یئ. تېر شل کلن جهاد کې که مونږ دغه وسله چې آخر کې مو دغه لیزري وسله درلودلی، دا ټول افغانستان کې د هر مجاهد په لاس کې لیزري وسله وای، افغانستان کې به مقاومت څومره وخت دوام کړی وای؟ جواب راکوئ. څومره وخت به دوام کړی وای طالبانو که دا لیزري وسله په ټول افغانستان کې موجوده وای؟ خو دا د څه شي علت و چې موږ سره دا وسله کمه وه؟ پیسې مو نه درلودلې، مال مو نه درلود، دولت مو نه درلوده، نو څه